دغه پوښتنه کړې ده، وایي هیله کوم چې ماته وایي ځان څنګه معرفي کړو. په دغه باندې ما شپږ اووه ځلې ویډیوګانې اچولي دي، هیله کوم تاسې اکاونټ ته داخلیږئ خو بیا هم دغه ویډیو ته جوړوم. او زه وایم چې زما نوم پلانکی ده، د مثال په توګه زه وایم زما نوم احمد ګل ده. هسې مثال ورکوم، دغه جمله په الماني ژبه تاسو وایي My Name ist Ahmad Gul. Mein Name ist Ahmad Gul. دا د ټولو ښه طریقه ده. Mein Name ist دا فورمل طریقه ده، او موږ داسې هم وایو ich heiße احمد ګل یا ich bin احمد ګل، خو دا بیا ښه طریقه ده. وایي زه د افغانستان څخه یم، ich komme aus Afghanistan. دا وایي زه د افغانستان څخه یم. بل وایي زه 50 کلن یم. دغه جمله په الماني ژبه تاسو وایي ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. یعنې 50 کلن یم. دوستانو بل وایي زه مجرد یم. دغه جمله تاسو ورته په کمنټ کې ولیکئ چې دا عمل دی زده کړئ او ستاسو به هم په یاد شي. خو دغه یو شارټ طریقه ده، لنډه طریقه ده چې تاسو خپل ځان معرفي کولی شئ.